نه پوي دا د مخلص علامت. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ مسجد نبوي ته راننوته چې ګوري یو لیست ده یو کاغذ ده باغې باندې نومونه لیکل سوي د غریبانو فقیرانو مسکینانو یتیمانو د هغه چا نومونه پرې لیکل سوي دي چې څوک هغه خدمت ته محتاج دي، څوک پرورش ته محتاج دي، څوک کفالت ته محتاج دي. دا خلکو نمونه پکې لیکل سوي خوا کې ورسره د هغه صحابه کرامو د هغه مجاهدینو نمونه لیکل سوي دي چې د هغوی خدمت هغه ذمہواري په خپل ځان اخیستې ده چې دغه یتیم کفالت به زه کومه. مثلا د یو یتیم نوم لیکلی د هغې سره د یو صحابي د یو مجاهد نوم لیکلی چې د کفالت به دی کوي. د هر فامیل د هر کونډې د هر یتیم د هر غریب او د هر مسکین خوا کې د هغې نوم لیکل سوی چې کوم صحابي کوم یو مجاهد په د خدمت کې د پرورش به کوي. اخیره کې دغه لیست هغه ختمېدو کې یو زنانه نوم لیکلی سوی. دا یوازې و دې سره کومه خانه نه وه، هیڅ چا نوم هم ورسره نه و لیکل سوی چې دا خدمت هغه ذمہواري په ځان باندې اخیستې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چا نه پوښتنه وکوله چې دغه زنانه نوم لیکل سوی دا څوک ده؟ چا ورته عرض وکړې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه زنانه په دې کلي کې د کلي په مابین کې یو کور ده، یو بوډۍ زنانه ده، یو سپین سرې زنانه ده، یو ضعیفه زنانه ده، هیڅ څوک په کور کې نشته، یوازې اوسېږي، ډېره غریبه زنانه ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له ځان سره ویل د دې خدمت ذمہواري به زه په ځان واخلم، د دې خدمت به زه کوم. سبا چې سو د دې د کور هغه پوره معلومات یې وکړه چې د دې کور ته په کومه لار باندې ورسمه او کومه لاره دې لپاره ډېره اسانه ده چې څوک مې ونه ویني، د دې خدمت به زه کوم. نو هغه لاره یې هر څه وسنجول، هغه کوم افعال چې د ځان سره د شپې تیار کړي وو چې داسې به کوم هاسې به کوم، دا خدمت به کوم هغه خدمت به کوم، دا ټول یې له ځان سره واخیستل. او سهار چې څنګه مونځ یې وکړه وختي، د ټولو نه اول دی ووته لاړ د هغه بوډۍ زنانه کور ته ورغی. شپه ده تیاره ده، ور یې وټکو، هغه بوډۍ زنانه ورته غږ کوي څوک یې؟ وایي ستا خادم یم. وایي کوم خادم یې؟ تا نه مخکې خو یو خادم راغلی و، د ما خدمت یې وکړ، اوبه یې راته ډکې کړلې، کوټه یې راته جارو کړله، صفایي یې وکوله، بسترې او هر شی راته برابر کړل، سم یې کړل او بېرته لاړ. ته کوم یو خادم یې؟ خو خپل نوم یې ورته یاد نه کړ، همسې بېرته راغی. سبا د دې نه وختي د تهجدو په وخت کې تهجد لمونځ یې وکړ، د دې په خاطر وختي لاړه چې هغه کوم کس چې د دې خدمت کې هغه به وګورم او خپل خدمت به وختي وکړم. د تهجد په وخت کې تهجد یې وکول، ورپسې ور روان سو. بیا لاړ چې بیا لاړ بیا ور وټکو او ورته وی څوک یې؟ وایي زه ستا خادم یم، خدمت ته راغلی یم، پرده وکړه چې زه ستا خدمت وکړم، که کوم خدمت یې درته زه وکړم. هغه ورته وایي د تا نه مخکې یو بل خادم راغلی و، د ما خو یو خادم ده، د تا نه مخکې هغه راغلی و، هغه خدمت وکړه رانه لاړه بېرته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي د هغه خادم نوم چې شی ده، نوم یې درته اخیستی؟ دغه بوډۍ زنانه وایي نه، چې دی زما خدمت کوي، دا څو ورځې کېږي دی زما خدمت کوي، خدمت ته راځي، نه تر اوسه پورې ما چهره لیدلې ده، نه تر اوسه پورې ما ته د خپل نوم ویلی دی چې زما نوم دا ده. بس هېڅ چا سره خبره نه کوي، په سر باندې څادر اچولی وي، راسې ور وټکوي، خدمت دې ما وکړي او بېرته لاړ سي. سهار سبا چې دغسې وخت راغی، ماسخوتن لمونځ یې وکړ، داسې لږ تاریکي سوله، بېرته بیا هغه خپل عمل تر سره که بیا لاړ. آهسته آهسته کېږي چې ودرېږه، زه به دغه خادم پیدا کوم چې دا به څوک. ټوله شپه هغه ځای کې منتظره ده چې اوس به څوک راځي او د دې خدمت هغه به کوي. دی چې څنګه ماسخوتن مونځ کړی، لږ ناوخته سوی ده او بیا روان سوی. یو وخت ګوري چې یو څادر والا
شخص د قزان باندې صادره چولې د په تیزه تیزه باندې را روان ده چپړیم ندی پخو پایلو چر روان ده د ودرو چې ودرو وای سوکي هغه ور باندې غږ کوي ابو بکر بل نوم ورته واخیست دی ورته وای اے خلیفۃ المسلمین ته په دې تور شپه کې چې کېدلتا چې په دې کورونو په مابین کې ګرځېږي او دا چپړې دی ولې نه دی خو غړي خپل او پایلو چ روان او پایلو چ ګرځېږي هغه خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وای دغه بوډي زنانا چې دا کومه ته هر وخت عزیز تاوینه ما د دې بوډي زنانا د خدمت ذمہواری ما په خپل ځان باندې اخیسته ده د دې خدمت زکه وما وینو بیا دې پهلو چا ولې راځي وای پهلو چا په دې خاطر باندې راځم زما د پخو هغه کشارې څوک وانوري څوک دې ما دې پخو د کشارې له وجنه له خوب نه ونوز څوک له خوب ونوز وای دا دومره تکه تور شپه دی ولی اختیار کړی دا ولی داسې تکه تور شپه کې راځي او دغه سي په نا وخت کې دغه خدمت کوي او بیا ځي ولی په ورځ کې وای تکه تور شپه په دې خاطر باندې اختیار کړی دا چې زما په عمل باندې خالص الله رب العزت پويږي بس انسانان دې ما په عمل باندې پوي نسی صرف الله پوي سي دې ما په عمل باندې عمل کوي نو دومره اخلاصي په عمل کې